په شب قدر کې په لومبي ځل د ایسی شب قدر سید اکرم شاه لخوا افطاری درستخان خو په کامیابی سره مخ په وړاندې روان دي. د روجماتي د درستخوان ته د مختلفو سیمو مسافر، د شب قدر غریب او نادار خلک، د بازار چابړي فروش او د هر نسل او د هر طبقه خلک ارما خام راضي او روجماتي کوي. ایسی شب قدر سره په دې کار خیر کې د بازار دکانداران، د پاسبان تنظیم او د الخدمت رضاکار او د علاقې باز شتمن خلک هم خپل برخه کردار تر سره کوي. د افطاری درستخوان په اړه ایسی شب قدر سید اکرم شاه ریډیو دلبر ته په خپل تاثیراتو کې وې مونږ دلته دسترخوان اعلان وکړو چې مونږ دلته دسترخوان لګو د شب قدر مخیر حضرات ته مونږه پیلو کو هغه زمونږه اخلاص او د شب قدر د خلکو هغه پیسې وي چې کوم مونږ ترا کې مونږ باندې اعتماد وکړو. نو نن دا مونږ تقریبا 200 نه برابر د مونږه خلک دلته راځي او تاسو وکتل چې دلته کوم مسافر پکې ډیر زیات راځي لګي. زنانم پکې نن د 8-10 مسافر زنانم راغلي د مونږ ته پردې تنظیم کړي زنانو لپاره هر کس ته اجازه ته هر کس دلته راځي او نن د دکاندارانو په استطاعت مطابق پکوړې او سموسې او شربتونه را لګل شروع کړ او ان شاء الله اختره پورې به د دسترخوان جاری. دلبر ریډیو په ذریعہ باندې چې کوم خلک زما आवाज اوري نو زه هغه ته دا وایم چې موږ سره پیسې زیاتې راغې چې کوم دلته جماعت راځي او غریب دي مسافر دي نو اختر د پاره دی موږ د کپړو بندوبست هم چې دی موږ د کپړو بندوبست هم. په دې موقع سابقه ام پی ای بابر علي خان او د علاقې نورو خلکو د افطاری درستخان شب قدر د پیل په اړه خپل نظر په دې ټکو کې څرګند کړو. یاره چې زه خو د ایسی صاحب ډیره ستاینه کوم چې دا ایسی صاحب راغلی نو شب قدر کې زه به وایم چې هغه اډمنسټریشن له یو نوې لوک ورکو لکه بالکل عوامي کول د اولنی ځل یو اسسټنټ کمشنر صاحب راغلی دی چې هغه دفتر نه راکوشي او لاندې په عوامو کې خلکو کې ناشته نو مسافرو تم دا سہولت دی چې په لار کې راکوشي او جماعت اټنډ کې او د ډیر غریبانان مسکینان او مزدوران چې کوم د مختلف علاقو نه راغلي دي او موږ د بازار کې خپل مزدوري کوي هغوی ته هم دلته یو ځای ملاویږي. خیسته رحمان مې نوم دی شب قدر نیشنل پریس کلب سره تعلق دی نو موږ دوی سره شانه بشانه ولاړو او د دې ځای چې کم قسم مسافر کم علاقونه راځي داغوی خدمت ته موږ هر قسم تابعدار ول. زما زیانوم دی د دې ځای ما قصابه کار کوم چې څومره بار راځي مسافر د بار مومند یو ځای نه بل ځای نه ټول راځي ان شاء الله تما خان خپل روجم خپ سر سره ماتي. زمانو اصغر خان مومند او زما تعلق د ایسی ولنټیر ټاسک فورس شب قدر سره دی. زه ولنټیر لې چې کوم دلته مونږ کار کوو ریګولر مونږ راځو شب قدر دسترخوان دا چې کوم د شب قدر په تاریخ کې په پیل ځل باندې دا غرنګ چې کوم دی دسترخوان لګول شوی دی یو تک شب قدر ته زما دا میسج ده چې تاسو راشئ او تاسو چې کوم دی ایسی شب قدر ولنټیر ټاسک فورس تاسو جوائن کړئ او په دې کار هر کې موږ سره خپل سوالي. ما مالک پردول امانه د موران کورونو سیدونکو ما ایسی سیب چې کوم کار چالو کړي دا ډېر خسته کار دی او دا د کار دی چې په پاکستان کې د افسران خو راوسته موږ د عمل چې کوم دی ډېر زر دی چې دا بل نور ملکونو سره یو دی ودرېږي. په شب قدر کې د افطاری درستخوان تابع یقینا چې د ایسی شب قدر لخوا یو منفرد او د ستاینې وړ ګام دی. په کار دا چې د شب قدر شتمن خلک او سرکاري اهلکار د شب قدر د اولس د فلاح او بهبود لپاره راپاسي او د خیر ښېګړې په کارونو کې خپل برخه کردار تر سره کړي. حیات اقبال، حیات، دلبر نیوز، شب قدر.